1500 کاله وړاندې افغانستان ته د اهل هنودو بابا نانک راغلی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وخت په تېرېدو سره نفوذ وکړ او نسلونه یې افغانان شول. په ننګرهار کې میشت اهل هنودو د سې شنبې ورځې راهیسې د مذهبي میلې ویساک جشن او میله پیل کړې چې د پنجشنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. په مراسمو کې سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په هیواد کې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې میشت اهل هنودو ته د مذهبي جشن ویساک د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هغوی افغانانو بلل او ټینګار یې وکړ چې له نورو افغانانو سره مساوي حقوق لري. د ښاغلي منګل په خبره هندوانو او سکانو له افغانانو سره یو ځای ملي ورځې نمانځلي او په نورو ملي مراسمو کې له افغانانو سره سمه ونډه اخیستې. سلاکار وزیر او ننګرهار والي زیاته کړه هر هغه څوک چې د اهل هنودو د حقوقو د پښو لاندې کولو هڅه وکړي ولایت مقام له لوري به د جدي غبرګون سره مخ شي. محمد ګلاب منګل ویل دې ولایت ته په راتګ سره یې د هندوانو او سکانو هغه هیلې پوره کړې چې له کلونو یې غوښتنه کوله. منګل ویل په جلال آباد ښار کې د هندوانو او سکانو لپاره د ځانګړي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښوده چې د 6 میاشتو په موده کې به د سویډن موسسې په مالي مرسته جوړ شي. نوموړي له هندوانو او سکانو هم مننه وکړه چې د یاد ښوونځي لپاره یې ځمکه ورکړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي دا هم وویل په نږدې موده کې به په سره رود ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو د احاطې د جوړولو چارې د کلو او پراختیا وزارت د 9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شي. منګل په دې ولایت کې میشتو اهل هنودو او سکانو ته اهل هنودو ته ډاډ ورکړ چې د نورو حقوقو د ورکړې ترڅنګ به په دې ولایت کې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون په مرسته د دوی غصب شوې ځمکې هم راوګرځوي. نوموړی وایي هندوان او سکان هم د نورو افغانانو په څیر په افغانستان کې د کار و بار حق لري او ژمنه یې ورسره وکړه چې ګډ امنیتي ځواکونه به یې په هر ډول شرایطو کې د سر او مال ساتنه کوي. په دغه مراسمو کې د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري وویل د هیواد اساسي قانون په دې هیواد کې افغان هندوانو او سکانو ته حقوق ورکړي چې په خبره یې هیڅوک ورڅخه نشي اخیستلی. زمري زیاته کړه د هیواد په ملي شورا کې اهل هنودو ته 2 څوکۍ منل شوي او ډاډ یې ورکړ چې د ولایت مقام سره په همغږۍ به د اهل هنودو د ژوند ښه والي ته کار وکړي. په دې ولایت کې د میشتو اهل هنودو د مذهبي جشن ویساک د 2مې ورځې په نمانځنه کې په ننګرهار کې د هند کونسل د ولایت پخواني مرستیال محمد حنیف ګردیوال د ننګرهار حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د جلال آباد ښاروال حمید الله افغان په ختیځ زون کې د لومړي نمبر لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د دې ولایت د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نظیر د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم د ننګرهار امنیه قومندانۍ اداري مرستیال قاري امیر خان لیوال او ګڼو نورو دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلینو او استازو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې له میشتو هندوانو او سکانو مننه وکړه چې په ملي مراسمو او نورو نمانځغونډو کې یې له دوی سره سمه ونډه اخیستې ده. ویناوالو ویل افغانستان د ټولو ګډ کور دی او پکې میشت ټول هندوان او سکان افغانان دي. د مراسمو ګډونوالو هندوانو او سکانو ته د دوی د مذهبي جشن ویساک مبارکي ورکړه او د هغه همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. اهل هنودو ویناوالو له ورغلو مسؤلینو مننه وکړه چې له دوی سره یې په یادو مراسمو کې ګډون وکړ او ژمنه یې وکړه چې له افغانانو سره به په ټولو ملي مسایلو کې د تیر په څیر برخه اخلي.